مو هر څه وي خو ملي ارزښتونه او ملي نښې او نښانې چې زموږ دي هغه باید ونمانځو او هغه قدر وکړو. په هر صورت زما بحث نن داسې یو څه نه دي چې زه تاسو ته درکړم، بلکې دې دپاره روحي صاحب سره مې چې لږې خبرې وکړې یا په پوهنتون کې د درس په جریان کې یو محصلینو یو سوال سره زه مخامخ کېدم. همیشه زه دا څه وخت کېږي نړیوالو اړیکو کې لږ درس ورکوم، ځوانانو سره بوخت یم. نو چې کله د ازادۍ بحث راځي نو ما نه پوښتنه کوي چې آیا موږ ازاد یو؟ تاسو دې سوال سره په فیسبوک کې مخامخ کېږئ، په مجلسونو کې مخامخ کېږئ چې څه شي ازادي نمانځئ. نو بیا موږ او تاسو بېلابېل دلایل ورته تراشو. کله وایو چې ښه موږ هغه ازادي نمانځو، ما به دا دلیل همیشه وړاندې کوو چې دا موږ دې دپاره نمانځو تر څو زموږ د انګېزه ژوندۍ وي او د هغې 1919 نه موږ انګېزه واخلو او د هغې پر مټ باندې د راتلونکي نسلونو کې دغه یو فکر تغذیه کړو چې په راتلونکي کې موږ د ازادۍ دپاره کار وکړو. یعنې یو څه تومنه باید دلته موجوده وي، د هغه تومنې پر مټ باندې موږ وخته. کله کله به مو دا دلیل ویلی چې بالکل ازاده یو، که دلته 240 راغلي، که 250 راغلي، په قانوني بڼه راغلي دي، قانوني حقوقي مبنا لري او د هغې په مټ باندې راغلي او تعداد خلک دا دلیل وړاندې کوي. لیکن څومره دلایل چې ووایي په پای کې بیا هم دا خبره په خپل ځای پاتې کېږي چې آیا موږ ازاد یو که نه یو. او په دې باندې چې کله کله زه لږ فکر کوم او ځان ته قناعت ورکوم، ملګرو ته قناعت ورکوم، بیا مهم چې دلته دې ته نه یم راغلی تاسو سره پرزنټیشن درکوم یا وینا درته اورم، صرف دغه بحث مطرح کوم او دا بحث پرېږدو دلته او بیا پرې فکر کوو او لا هم پرې فکر کوو. زه چې څومره نتیجې ته رسېدلی یم هغه دا ده چې زه فکر کوم په نړۍ کې د ازادۍ سوفرنټي او د انډیپنډنس چې په انګریزي کې بولي، محبوب الله خان دلته ناست دی، مولدی بنی زه د لغت تکرار کوم خو دا شته دی، نو اوس په جنجال واوښتم ته به نور تلفظ کیسې نه کوم. په دې باندې اوس یو بحث شته دی چې د ازادۍ او د خودمختارۍ تعریف څه شی دی په ماډرن نړۍ کې. پخوا خو ازادي دا وه چې په سیمه کې په منطقه کې د تورې په زور، د توپ په زور، تفنګ په زور ته خودمختاره وې، هر څه چې دې په کور دننه کول هغه دې خپل واک او که چا به ستا د واک مخه نیوله یا یې در باندې تېری کو تلې یا دې پې سر خپل ورانو یا دې د ده سر ورانو، د ده دې خاوره لاندې کوله یا یې ستا لاندې کوله. چې موږ تاسې تاریخ په اوږدو کې لیدلي دي چې انګریزان راغلي، نړۍ نیولې، پرتګالیان را پاڅېدلي دي، فرانسویان پاڅېدلي دي، بیا بعضې هېوادونو قهرماني کړې ده، په مقابل کې قربانۍ او سرښندنې کړي دي او هغوی بیرته شړلي دي، یا یې ورسره جوړجاړی کړی دی لکه د نیپال غوندې ورته ویلي چې عسکر درکوو خاوره رانه مه نیسئ، یا د هندوانو غوندې د هندوستان اوسېدونکو په غوندې خاوره ورته ورکړې ده، ورسره دا جوړجاړی کړی چې اډمنسټریشن اداره تاسې چلوئ او موږ به درسره یو او دې کې بیا یو تعداد خلک وو چې هغه ورسره قانع وو. اوس په ماډرن نړۍ کې یا په نوي عصري نړۍ کې چېرته چې موږ د ګلوبلایزیشن بحث کوو، د نړیوالتوب بحث کوو، چېرته چې خبره د ګلوبلایزیشن او د ګلوبل ګورننس یا د نړیوالې حکومتولۍ بحث دی چې نړیواله حکومتولي اوس مروجه ده، هېوادونه بشپړ تصامیم خپله ټول په کور دننه نه نیسي. په دې عصر کې آیا اوس هم هماغه پخوانی تاریخ په خپل ځای پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟ دا یو پوښتنه ده چې موږ او تاسې د ځان نه وکړو. 1640 کال کې کله چې په اروپا کې د ویسټفالیا تړون وشو، هلته د ازادۍ دغه نوي مفهوم یو رنګ ونیو، البته ځان ته د اروپا دپاره چېرته چې فیصله دا وشوله چې موږ به په یو بل باندې تېری نه کوو، دا به مو سرحدونه معلومي، ضرور به نه وي چې ته په ما راشې او زه په تا راشم، راځي په دې باندې فکر وکړو چې څنګه یو بل سره څنګ په څنګ ګډ ژوند کولی شو. او د هغه ځینې دا مفهوم د سیاسي علومو یا د نړیوالو اړیکو په لیټریچر کې، ادبیاتو کې د تحرک په حالت کې، د تغییر په حالت کې دی چې بیا راځي لومړۍ نړیواله جګړه او د هغې نه وروسته بالخصوص دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته نوي بحثونه مطرح کېږي، لیګ اف نیشنز منځته راځي، د نړۍ هېوادونه یو ټولنه جوړي، لیګ اف نیشن، او دغه بحث د حکومتولۍ یا د حکومتداري د ګورننس بحث پورته کوي د هېوادونو نه نړیواله کچه باندې، یونایټډ نیشنز یا ملګري ملتونو منځته راځي، هلته یو چارټر باندې فیصله کېږي او د هغوی خپل هغه کوم قانون چې دی چارټر چې دی په هغه باندې موافقه کېږي چې د هغې په رڼا کې هېوادونه خپل یو څه واکونه یو داسې ادارې ته ورکوي چې هغه د باندې د دوی د هېواد نه، د دوی د سرحدونو نه د باندې ده. او هلته موږ او تاسې ګورو چې موافقه په دې کېږي چې یو سیکیورټي کاونسل یا د امنیت شورا وي چې په بعضې مسایلو کې د ویټو حق لري، په بعضې کې نه، بلکې په هغه مسایلو کې چې دوی زړه نه وي په هغې کې حق لري د ویټو. او دا سلسله هم داسې روانه ده په 80مه او 80مه لسیزه کې 80مه لسیزه کې لا پسې منډه وکړه د ټکنالوژۍ په نوي عصر کې. اوس دغه لغت چې کله موږ یادو انډیپنډنس یا ازادي چې موږ تاسې بولو، دلته په دې مفاهیم باندې یو تعداد بحثونه شته دی
او دغه بحثونو په رڼا کې موږ تاسو ضرورت دي ته لرو چې افغانستان په جغرافیه کې فکر وکړو چې آیا موږ آزاد یو که نه یو او که آزاد یو په کومو دلایلو سره یو که نه یو څه شی باید لاسته راوړو چې د معاصر انډیپندنس یا د ازادۍ هغه کوم څکه ده هغه موږ تاسو یو بحث چېرته مطرح دی چې اوس یعنې زما د مطالعې په رڼا کې لیکن دلته دې ته راغلی چې زده یې کړم او د خپله مطالعه لا پخه کړم تاسې نه زده کړم هغه دا ده چې د انډیپندنس بحث اوس په دې باندې دی چې انډیپندنس او ډیپندنس په دوه برخو باندې ویشو دلته وایي چې ازادي هغه ازادي ده چې ته څومره په نورو باندې ډیپندنسي دې کمه ده یعنې په نورو باندې دې تکیه دې کمه ده څومره ته د خلکو د انحصار نه خلاصې او که ته ازادي ګټې ازادي د جغرافیې ګټل نه دي که د جغرافیې بحث موږ او تاسو وکړو نو شمالي کوریا نه مثال زموږ او ستاسې په مخکې پروت دی هلته بیلګه ده چې هغه بشپړه خودمختاري لري که چپه کوي که راسته کوي لیکن آیا هغه په معاصره نړۍ کې ژوند کوي که نه کوي دا یو بحث دی آیا د دو ژوند د انساني نړۍ ته او د خپله د شمالي کوریا اوسیدونکو دپاره د منلو وړ دی که نه دی همداسې که موږ تاسې ایرانیانو ته ګورو په خپل واک او اختیار باندې دي که هر رقم قوانین جوړي اصول و مقررات جوړي هغه واک او اختیار دی څوک سره کار نه لري لیکن دوی څومره هغه د انساني نړۍ سره د دوی تړاو د دوی لینکیج د دوی هغه ګلوبل ګورننس یا نړیوالې حکومتولۍ کې د دوی هغه روابط په کومه کچه باندې دي نو د دې نه زه خپله نتیجه ګیري دا کومه چې موږ او تاسې ضرورت دا لرو چې په معاصره نړۍ کې د ازادۍ معاصر تعریف پیدا کړو او په هغې باندې د اجماع دپاره مباحثې ته زمینه مساعده کړو نن که تاسې په افغانستان کې هر ډول حکومت ولرئ دا اوسنۍ ډیموکراسي دي وي دا دې نه وي یو بل څه دي وي هغه بل څه چې بل څوک غواړي په هر حال کې تاسې د نړۍ سره اړیکې لرئ تاسې چې کله نړیوال تجارت کوئ د افغانستان انار او انګور چې تاسې په دلی او په ریاض او په دوبۍ کې خرڅوئ نو تاسې باید د ورلډ ټریډ ارګنایزیشن یا د WTO غړیتوب ولرئ که دغه غړیتوب تاسې ونه لرئ تاسې نشئ کولی چې دغه خپل اجناس په نړیوالو مارکیټونو کې خرڅ کړئ اوس چې کله تاسې د WTO غړیتوب اخلئ نو تاسې به خپل د سوداګرۍ قوانین څه شرایط به برابروئ د WTO د اصولو مقرراتو سره کوم نړیوال معیارونه چې دوی جوړ کړي اوس کله چې تاسې خپل قوانین خپل پروسیجرونه د نړیوال ادارې چې د باندې یو څوک ده او د هغه د واک تابعیت تاسې منئ تابع کېږي چې زه د ده واک منم او د ده سره ځان عیاروم ستاسې خپلواک یاستئ که نه یاستئ بیرته ځو د خودمختارۍ او د خپلواکۍ تعریف دا دی چې تا په خپله خاوره باندې بشپړ واک درلودل چېرته چې ستا څه زړه غواړي هغه وکړي لیکن دلته ته دا نشي کولی او که چیرې دغه حالت ته چې ته د نړۍ نه د رابطه قطع کېږي ته د رابطې نه پاتې کېږي نړۍ سره ته نه پاتې کېږي همداسې که موږ او تاسې ملګري ملتونه دا چې د دوی کار ښه دی بد دی دا اوس بڼه څنګه ده ظالمانه ده غیر ظالمانه ده لیکن موږ او تاسې ګورو چې شورای امنیت 15 هیوادونه کینی او فیصله کوي چې په عراق باندې باید موږ ورشو په افغانستان باندې موږ ورشو او هغه قانوني مبنا لري اوس دا قانوني مبنا دوه حالت لري یا خو دا دی چې ته د ملګرو ملتونو نه واکاوټ وکړه اوزه نور در سره نه یم دې شي ته سقوط ورکړه کیسې نه خلاص شه شمالي کوریا ځانه جوړه کړه حتی شمالي کوریا ته نه وځي د دې زغمل چې موږ د نړۍ نظام قطع کړو او هغه کلاسیک ازادي خواته لاړ شو دلته دا بحث مطرح کېږي زه چې څومره نتیجې ته رسېدلی یم خبرې رانه ډېرې اوږدې نه شي هغه دا دی چې دلته بحث تر ډېره حده پورې نور هغه د کلاسیکې ازادۍ نشته دی چیرته چې تاسې بشپړه خودمختاري لرئ بلکې دلته په دې باندې منحصره ده ازادي چې ته څومره انډیپینډنټ یې انډیپینډنټ یا آزاد په هره برخه کې که هغه اقتصادي برخه ده د نورو مرستو ته ناست نه یې د نورو کومکونو ته نه یې ناست که د نورو سره ته معامله کوې لکه د چین غوندې بالمثل عمل ورسره کولی شي چې که دی در باندې د اوسپنو باندې ټکسونه لګوي ټرمپ ته په مقابل کې د په ټکنالوژیکي موادو باندې په وسایلو باندې لګوي بالمثل عمل سره کوي ولې چې ته انډیپینډنټ یې آزاد یې هغه حالت ته رسېدلی چې ته د ده نه په ده باندې ستا تکیه کمه ده نه یوازې ده باندې بلکې ټوله نړۍ باندې ته تکیه نه لري لیکن یو حالت د ایرانیانو دی چې 2 ورځې پې پابندي لګېږي تومن کوم ځای ته رسېږي کوم حالت ته رسېږي د خلکو حالت چېرته رسېږي د ولږې نه پکې خلک مري کوم حالت کې ازادۍ مفهوم دا ده چې په لومړي قدم کې ډیپینډنس په نورو باندې تکیه
راکمه شي، هغه که د اقتصادي په برخه کې وي، هغه که په اجتماعي برخه کې وي، هغه په ادبي برخه کې وي. راځئ موږ او تاسې خپل د ډیپنډنس بحث په دې باندې وکړو. علم چې تولیدېږي په کومه ژبه باندې موږ تولیدوو؟ موږ خپله څومره علم تولیدوو؟ هلکه ماته مزاحمت کوي. څومره علم موږ تولیدوو او څومره علم د نورو نه اخلو؟ دلته په ژباړو باندې اخته یو یا پردۍ ژبې باید زده کړو چې موږ باید د ډیپنډنس پر مټ باندې هغوی باندې تکیه یو، د هغو د علم پر مټ باندې خپل ژوند سوکاله وکړو. اقتصادي مسایلو کې تاسو وګورئ څومره موږ خپل تولید لرو. که په چین باندې آیفون بند شي نو څه؟ هواوی د هغه نه ښه کمپنۍ ده، بهتر تولید لري. موږ څه لرو؟ همداسې په سیاسي برخه کې وګورئ. اوس یوازې د اقتصاد بحث دلته مطرح نه دی. په نړۍ کې د ډیپنډنس د کمولو لپاره، د انډیپنډنس ګټلو لپاره نوې لارې چارې دي. اوس څوک په توپ او تفنګ باندې ازادي نه اخلي. اوس ازادي په څه باندې اخلي؟ په بریکس باندې اخلي. د بریکس په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده د برازیل، رشیا، انډیا، چاینا، ساوث افریقا. دا نوي امرجنګ اکانومیز چې په ادبیاتو کې ورته وایي په اقتصاد کې، دوی راټول شوي دي، په ګډه باندې کار کوي تر څو د نورو د اقتصادي ولکې نه ووځي او داسې خپل ډیپنډنس کم او انډیپنډنس لاسته راوړي. د SCO په نوم باندې د امنیتي اداره جوړه کړې ده تر څو د شورای امنیت او د ملګرو ملتونو او د ناټو په مقابل کې د ډیپنډنس نه خلاص شي او انډیپنډنس خواته لاړ شي. که تاسو وګورئ اقتصادي برخه کې چینایان لګیا دي خپل بانکونه جوړي، نړیوال بانک معادل ایشیا انفراستراکچر انویسټمنټ بانک جوړي، AIIB جوړي، هغه باندې هغوی لګیا دي. اوس د ازادۍ ګټلو لار د ګلوبل ګورننس یا نړیوالې حکومتولۍ په رڼا کې ضرورت دا دی چې په نوي توپ او تفنګ باندې فکر وشي. هغه کې اول قدم دا دی چې تاسې په خپل کور دننه د نورو باندې خپله تکیه کمه کړئ، دا ډیپنډنس وګټئ. صرف خاوره اوس کفایت نه کوي. د هغې نه وروسته نور خلک په ځان باندې ډیپنډنټ کوي چې نور خلک په تاسې باندې تکیه شي. لکه موږ تاسې د پاکستان مثال لرو. چین په پاکستان باندې تکیه ده. چین پاکستان چین ځان ته محتاجه کړی دی د خپل د ګوادر پر مټ باندې، د خپل سیپاک پر مټ باندې یو څه ورکوي، یو څه اخلي. څه کوي؟ نن هغه بادار چې 80 کاله د هغه دپاره دلته خوشخدمتي کړې ده هغه ته وایي چې لاس دې خلاص، توره دې تیره. ولې؟ چې هغه ډیپنډنس په مقابل کې یو بل څوک په ځان ډیپنډنټ کړی، په ځان باندې تکیه کړی او د هغه تکیه پر مټ باندې خپله هغه څه ازادي چې ده نسبي په هغې کې هم بحث کیدی شي د څومره ازاده دی څومره نه دی، د هغه ساتي او د خپل موقف او د خپل دریځ او د خپل سیاست نه دفاع کوي. موږ که د ازادۍ بحث کوو ضرورت دا دی چې په دې کچه باندې چې دا ځوانان دي، زه نه وایم زما دا خبره ومنئ او زه دې دپاره راغلی یم دا خبره وړاندې کوم. اوسه پورې مې یو محدوده حلقه کې وړاندې کړې وه، دلته یو پراخه حلقه کې وړاندې کوم چې زه وګورم چې څومره چلنج کېږو او د دې په رڼا کې چې زه وننګول شم نوي شیان زده کړم. چې راځئ د ازادۍ په تعریف باندې بحث کړو. آیا هغه کلاسیک باندې ژوند امکان لري؟ هغه کلاسیکه ازادي چې موږ انګریزانو ته وایو چې لاس دې خلاص، دغه لاس دې خلاص امان الله خان ویلی شو په 1919 کې، 13 کې، 13 کې. هغه وخت کې کلاسیک ازادي خپل تعریف درلود ویل شو. لیکن زمونږ داود خان چې کله د میز ورته ووهه چې زه ستا غه نه یم، زه یو ازاده هېواد یم، غالبا برژنیف ته دا خبره کړې وه، هغه ته دا میز وهي او ترې نه راجګېږي، نتیجه څه کېږي؟ یعنې هغه کلاسیک تعریف د ازادۍ نور بدل شوی دی او دلته دی هغه څه چې وایي هلته افرادي قوه چلېدله، تا به انسانان جګړې د څه وکړل، میدان به یې ګټه. لیکن نن هغه حالت نه دی. دا په 80مه لسیزه کې په موږ دا کیسه شوې، نن بیا هم دا کیسه کېږي، په آینده کې هم کېږي. ضرورت دا دی چې موږ او تاسې د ازادۍ، د خپلواکۍ، د انډیپنډنس، سوورنټي په نوي تعریفونو باندې بحث وکړو، د هغې په رڼا کې یو اجماع پیدا کړو چې متاسفانه دغه کار د حکومتونو کچه باندې باید اسانچاري شي، په دغه بحثونه ایجاد شي او د هغې په رڼا کې موږ یو تعریف ته ورسېږو. نور هېوادونو دا تعریف پیدا کړی. تاسې هندوانو ته وګورئ، هغوی خپل تعریف پیدا کړی. هندوستان د نړۍ غټه ډیموکراسي ځان ته وایي، لیکن کله چې اوباما په دلي کې کوز شو جنکۍ ورته ګډېدې. هلته صحیح ده چې ګډه ابادي خبره وي، لیکن دا یو ایکسټرا پروټوکول، یو اضافي پروټوکول چې ورته ورکړه. ولې ورکړه؟ هغه سره د دومره امکاناتو چې لري هغه بیا هم فکر کوي چې د امریکې مارکیټ زما دپاره مهمه ده، د امریکې سیاسي ملاتړ ماته مهمه ده. په عین حالت کې بیا چې کله ګوري چې امریکایان په دې سیمه کې ستونزو سره مخامخ دي او مخالفتونه ورته جوړېږي، مودي خپل هغه دښمن سره چې هلته په سرحدونو باندې ورسره ګریوان تر ګریوان نیولي دي، په ووهان کې شخصي مجلس کې ورته وایي چې ستا کوم هندي فلم خوښېږي، په دې باندې بحث کوي. هغوی خپل تعریفونه پیدا کړي دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې زما په نظر باندې په دې باندې بحث نه دی کړی چې آیا اول موږ ضرورت لرو که نه چې د معاصرې نړۍ په غوښتنو سره سم
تعریف باندې فکر وکړو آیا ضرورت لرو چې نوي تعریفونه ولرو کماغه په خواني پرانا کې کزو آیا هغه کار ورکوي کني ورکوي کلاسیک تعریفونه چې بس یا چپکه یا را چپشه نتیجه ورکوي نه ورکوي په دې باندې ملا بحث نه کړي نو هیله مې دا ده چې دا بحث ایجاد کو منګو تاسو ناس ولرو په دې باندې سره خبرې وکړو او وګورو چې په خوا باندې کار کیږي او کنه ویلاري چارې لټول وړي ډیر مننه کوم تبصره کې پوښتنه ستاره پوښتنه ځواب نه لرم